د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. نن د امو دریاب د حوزې د نفتو استخراج قرارداد له یو چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. دغه قرارداد له مخې د 4500 متر مربع ساحې څخه چې د شمال 3 ولایتونه سرپل، جوزجان او فاریاب په بر کې نیسي د تیلو استخراج کیږي. د تیلو د استخراج ورځنۍ کچه به له 0 څخه تر 20,000 ټنو پورې وي. نوموړې کمپنۍ به په یو کال کې تر 150 میلیونه ډالرو سرمایه گذاري کوي چې په 3 کلونو کې به دغه اندازه 540 میلیونه ډالرو ته لوړیږي. د قرارداد له مخې به اسلامي امارت 0% شریک وي چې دا څه هم او اندازه به تر 15% پورې پورته کیږي. په دغه پروژه کې 3000 افغانانو ته کار پیدا کیږي. یوه ډیره مهمه ماده چې له چینایي کمپنۍ سره په قرارداد کې ځای پر ځای شوې دا ده چې که نوموړی شرکت تر یو کال پورې هغه ټول مواد او موارد پوره نه کړي چې په قرارداد کې ژمنه کیږي، قرارداد به په اتومات ډول بیرته فسخه کیږي. د نوموړي قرارداد ټوله موده به 25 کاله وي. د دغه تړون د لاسلیک کېدو پر مهال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په خپلو خبرو کې دا قرارداد د افغانستان په ګټه وباله او ویل چې د دې قرارداد په مرسته به د افغانستان اقتصاد لا پیاوړی او د تیلو له پلوه به پر ځان بسیا کېدو ته نږدې شي. د غزنی ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1258 قضیو پر حل او فصل سربیره 1419 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي دي. د کابل ښاروالۍ لخوا د اتمې ناحیې له ګذر وکیلانو، دیني عالمانو او ځوانانو سره د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. مالیې وزارت وایي د بلخ، اقینې او کندوز ګمرکونو کې د سوداګریزو مالونو لپاره د لیږد فورم لغوه شو.